د دې مهال خبر ته هر کله که یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ یوټیوب چینل سبسکرایب د بیل نوټیفیکیشن آن کړئ تازه خبرونه خبر شئ. اسلامي امارات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیل او څار ډلې وروستی راپور له حقیقت لري او بې بنسټه بللی او زیاته کړې ده چې اسلامي امارات خپلو کړو ژمنو ته متحد او چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره ګډو اندېښنو ته د رسیدو په موخه تعامل ته دوام ورکړي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیه کې زیاته کړې د دې راپور له منځپانګې څخه ښکاري چې یا خو یې لیکونکي معلوماتو ته لاسرسی نه لري او زیاتوي چې دا ډول بې بنسټه راپور خپرول له افغان ولس او نظام سره ښکاره دښمني او بې اساسه تبلیغات دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې د صلاحیتونو انحصار په حکومت کې د ټولو قومونو نشتوالی د سرپرست حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدلیدو او د طالبانو چارواکو لخوا د نشه یي توکو د قاچاقو په اړه ادعاوې شوې وې.